السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن ورته زموږ د ډسکشن ټاپک وي د 1 کلاس د بایولوژي دریم چپټر په دې کې د موادو انتقال یا حجروي عملیې ګورئ موږ تاسو په تیر لیکچر کې د حجرې یو برخه ویلې و هغه ته موږ ویلي د حجروي غشا یا سل ممبرین متویلي حجروي غشا چې کومه د دې د لارې نه حجرې داخل ته مواد انتقالي دا او برعکس د حجرې نه بیرته را خارجېده دغه مواد د حجروي غشا د لارې حجرې ته اړین مواد ده دغه سی اوبه وي نیوټرینز یعنی غذایي مواد او اکسیجن دا به څنګه حجرې داخل ته تیریده او دا به چې کله داخل ته لاړل هغه ته یو اورګانیل موږ تاسو ویلو مایټوکاندریا کې به هغه باندې یو پروسس کیده او هغه پروسس په نتیجه کې به د یو انرژي آزادوله انرژي به جوړوله او انرژي به د اي ټي پی په شکل و اډینوزین ټرای فاسفیټ په دې به د خیر بیا جدا لیکچر واخلو چې دا څه شي ها اوس راځو موږ وایو چې حجرې ته د مواد څنګه انتقالي ګورئ حجرې ته مواد عموما درې طریقې دي تاسو د کتاب مطابق دوه ګورئ په دوه طریقو سره دغه مواد انتقالي دي شي یو ته ویل شي اکټیو ترانسپورت څه شي اکټیو ترانسپورت یا پښتو کې فعاله لیږدونه پیدا اکټیو ترانسپورت یا فعاله لیږدونه او بل ته ویل پیسیو ترانسپورت یا غیر فعاله لیږدونه پیدا غیر فعاله لیږدونه اوس راځو دا یو وایو ها ګورئ د اکټیو ترانسپورت یا فعاله لیږدونه کې به د موادو په انتقال کې دلته انرژي یوز کیږي انرژي به څنګه کیږي استعماليږي انرژي به استعماليږي په دې لیږدونه کې په دې ترانسپورت کې خو بیا غیر فعاله لیږدونه چې کوم ده په دې کې انرژي نه یوز کیږي او انرژي پکې نه استعماليږي صحیح ده په دې کې راتللی شي مثال کې زه تعالی ویلی شم ډیفیوژن یا پښتو کې د ډیفیوژن ته ویلی شي نفوذ عملیه دغسې بل مثال ازموسس صحیح ده ازموسس دغه دوه عملیې پکې راتلی شي ښه اوس راځو موږ دا یو وایو ګورئ دا ډیفیوژن چې کوم دی د لوړ غلظت څخه ټیټ غلظت ته د مواد انتقال صحیح ده ګورئ زه به دا داسې وایم چې د های کنسنټریشن څخه د اوچت غلظت څخه د لوړ غلظت څخه د کوم غلظت څخه لوړ غلظت څخه کوم غلظت ته لو کنسنټریشن یعنی ټیټ غلظت ته هغه ځای کې چې غلظت ټیټ وي یعنی رقیق وي هغه محیط ټیټ غلظت د لوړ غلظت څخه ټیټ غلظت ته د موادو انتقال دغه عملیه ډیفیوژن په نوم باندې یادېږي اوس به راځو یو مثال درته زه درکومه فرض کړئ دا د یو ګلاس صحیح ده دا یو ګلاس دی او په دې ګلاس کې چې کوم دی موږ سره وخت نه پرتې دي اوبه د فرض کړئ د اوبو مالیکولونه دي صحیح ده دلته اوبه دي ها دلته چې کوم دی اوبه دي موږ راځو په دې کې یو څاڅکی رنګ مثال اچو صحیح ده دا د موږ په دې کې اضافه کړ یو څاڅکی رنګ دا رنګ څنګه شو دلته راغی موږ اضافه کړ دا رنګ دی دا څاڅکی شو صحیح ده دغه رنګ چې کومي د لوړ غلظت څخه په اول سر کې دا رنګ څنګه ټینګي غلیظي بیا چې پس چې کومي لږ سات بعد دغه رنګ چې کوم شي د اوبو کې منتشر شي او دغه د اوبو دا رنګ هم تغیر شي بیا د دې رنګ غلظت ټیټ شي یعنی د لوړ غلظت څخه چې اول سر کې دا څاڅکی چې کوم غلیظ ټینګ ټیټ غلظت ته بیا پس چې شو دا څاڅکی څنګه شو رقیق شو یعنی نری شو نو ګورئ دغه ته د ډیفیوژن وایي د لوړ غلظت څخه ټیټ غلظت ته د مواد انتقال یعنی دا څاڅکی چې موږ په دې کې واچو د دې دا رنګ بیا ولې تغیر شو دا د دې عملیې برکت ډیفیوژن دی انتشار کوي دا مالیکولونه ګورئ د غازاتو او د مایعاتو د مالیکولونه تل په حرکت کې دا به انتشار کوي او خوځي به ښه بل نیمه قابل نفوذ پرده ګورئ نیمه قابل نفوذ پرده ده د هغې څخه د موادو انتقال اوبه دي دغسې اکسیجن شو او کاربن ډای اکساید د دې د مالیکولونه چې کوم دي دا ډېر زیات واړه دي او د نیمه قابل نفوذ پردې څخه څنګه کولی شي په اسانۍ سره تېرېدلی شي خو فرض کوي غټ شیان که نه یا غټې کتلې والا شیان هغه خارجېدو او داخلېدو کې هغې باندې بشپړ کنټرول لري هغه نه پرېږدي چې یا خارج شي یا مثال داخل شي خو ګورې دا سیمي پرمیبل ممبرین چې کوم دی یا نیمه قابل نفوذ پرده د دې دا یو اهمیت دی که چېرته دا پرده نه وي نو بیا به حجرې ته چې کوم دی مواد را دننه کېده که هغه زیانمن وو که ګټور دلته یو بیروبار یو رش جوړېده دغسې که دغه پرده نه وي نو د حجرې دا داخلي محتویات چې کوم دي یا د ارګانیلونه چې کوم دي دا شاید بار وتې وي نو دا د دې پردې یو برکت هم دی ښه ګورئ که تاسو یو نبات وګورئ هغې له تاسو ډېر وخت اوبه نه وي ورکړي د هغې دا پاڼې چې کومې داسې غړندي او راپرتې خو کله چې تاسو اوبه ورکړئ هغې نبات ته داسې سات بعد ورته راشئ نو هغه اوبه اول دا د ریښې په واسطه باندې جذب کړي چې کله حجراتو ته راورسېږي د نیمه قابل نفوذ پردې د لارې دا تېرې شي او بیا دغه نبات پاڼې چې کومې شنې شي او بېرته ودرېږي نو دا چې کوم نیمه قابل نفوذ پرده وه اوس راځو موږ وایو بل یو دی هغه ازموسس
څه شی؟ ازموسیس. ګورئ دا ازموسیس چې کوم دی دا په خپله یو عملیه د دې د لارې څخه مواد تېرېدلی شي. ګورئ د یو داسې محیط څخه چې هغلته د اوبو غلظت زیات وي هغه محیط ته چې هغلته د اوبو غلظت کم وي صحیح ده د موادو انتقال یا د اوبو مایعاتو انتقال د نیمه قابل نفوذ پردې څخه دې ته ازموسیس وایي. دا راځئ موږ تاسو په یو مثال کې واضح کړو. فرض کړئ دا دی یو لوښی سمه ده دا یو لوښی شو دا څه شو لوښی او دلته په منځ کې موږ سیمي پرمیبل ممبرین یعنی نیمه قابل نفوذ پرده ورکړله. ګورئ دلته چې کوم دی اوبه دي اوبو مالیکولونه شو فرض کړئ دا د اوبو مالیکولونه دي یعنی دلته د اوبو غلظت زیات دی اوبه ډېرې دي خو دې خوا چې کوم دی ګورئ اوبه لږ دي د اوبو مالیکولونه مطلب کم دي غلظت یې څنګه دی کم دی د اوبو غلظت کم دی. ها او په دې کې چې کوم دی په دې رقیق محیط کې ګورئ دې له ویلی شي رقیق یعنی نری او دې له ویلی شي غلیظ یعنی ټینګ. ګورئ په دې رقیق محیط کې فرض کړئ موږ واچوله بوره دا شو د بورې مالیکولونه صحیح ده دا د بورې مالیکولونه شو دا غټ تور تور چې تاسو ته ښکاري دا د بورې مالیکولونه شو. اوس تاسو د ازموسیس تعریف ته وګورئ موږ د ازموسیس تعریف داسې کړی و په هغه محیط کې چې د اوبو غلظت پکې زیات وي د هغه محیط طرف ته چې د اوبو غلظت کم وي د دې د نیمه قابل نفوذ پردې څخه د دې اوبو تېرېدو ته څه شی وایي ازموسیس وایي. دا اوبه څنګه شولې هلته لاړلې ګورئ په خپله دا د اوبو بورې مالیکولونه چې کوم دي دا د اوبه جذبوي نو ګورئ د غلیظ محیط څخه یعنی د هغه محلول هغه محیط چې هلته د اوبو کنسنټریشن یا غلظت زیات وي هغه محیط ته چې د اوبو غلظت پکې کم وي دغه اوبه به د دې سیمې پرمیبل ممبرین یا د نیمه قابل نفوذ پردې څخه تېرېږي دغه عملیې ته موږ وایو نفوذ. ها دا چې کوم ازموسیس عملیه وبخښئ ازموسیس عملیه وه نو راځو موږ تاسو په فوټوسنتیسس باندې بحث کوو دا وایو تاسو د بورډ نه یو پکچر واخلئ زه به بورډ کلین کړم او بیا به په هغې باندې بحث وکړو. ها اوس راځو فوټوسنتیسس وایو ګورئ تاسو د فوټوسنتیسس پښتو کې دې له ویلی شي ضیایي ترکیب فوټوسنتیسس فوټو لمر ته ویلی شي او سنتیسس جوړېدو ته وایي. ګورئ په دې مخلوقاتو کې چې کوم دی د لایټ سورس یا د رڼا منبع هغه څوک دی هغه نور دی څه شی دی هغه سن یعنی نور خو تاسو پېژنئ د رڼا منبع نور دی. دا نباتات د نور څخه نوري انرژي واخلي هغه بیا په کیمیاوي انرژي بدل کړي ځان لپاره چې کوم دی خواړه جوړ کړي. ګورئ که تاسو وګورئ بیا د حیوان څنګه انرژي اخلي حیوان چې کوم دی ډایرکټلی او انډایرکټلی یعنی مستقیما او غیر مستقیما په نبات پورې تړلی دی د هغې څخه به خپله انرژي ترلاسه کوي. ګورئ ډایرکټلی دا معنا چې حیوان په خپله ډایرکټ هغه نبات وخوري او انډایرکټلی دا معنا چې یو حیوان هغه نبات وخوري بل حیوان راشي بیا دا حیوان وخوري چې نبات یې خوړلی. ها نو مقصد د حیوان ژوند چې کوم دی هغه مستقیما او غیر مستقیما د نبات پورې تړلی دی. اوس راځو موږ وایو دغه ریښه چې کوم ده ریښې کې مثال الوګان راتلی شي ګازرې راتلی شي دغسې پاڼه کې سابه وغیره چې کوم دي دغه شو میوه شوله قسمه قسم میوې دغسې د نبات دانې چې کوم دي لوبیا وغیره دا ټول چې کوم دي په خپل ځان کې انرژي لري. خو اوس راځو موږ وایو چې دغه نبات د انرژي څنګه جوړوي. ګورئ که تاسو وګورئ نبات چې کومي نوري انرژي یا دغه د لمر انرژي چې کومي د لمر انرژي لمریزه انرژي دا چې چاته یعنی کیمیاوي انرژي ته نبات ځان ته بدله کړي لمري انرژي هغه په کیمیاوي انرژي باندې بدله کړي خو چېرته دا په پاڼه کې صحیح ده. اوس تاسو پرې بحث کوو دغه نوري انرژي چې په کیمیاوي انرژي باندې نبات ځان ته بدله کړي دغه ته ویلی شي فوټوسنتیسس یعنی ضیایي ترکیب. ګورئ نبات چې کوم دی نبات پاڼه لري کله چې د نور رڼا هغه په پاڼه باندې ولګېږي په پاڼه کې چې کوم دی کلوروپلاست او په کلوروپلاست کې بیا داخل کې چې کوم دی کلوروفیل دی د کلوروفیل په واسطه باندې دغه د نور رڼا راجذبېږي د نبات په واسطه دا چې کله راجذب کړي بیا فوټوسنتیز عملیه کوي. خو ګورئ که چېرته دا کلوروفیل نه وي په نبات کې نو دغه د فوټوسنتیز عملیه دې نه ترسره کېږي او دغه د نبات دغه شنې اعضاوې چې کوم دي رنګ یې شین هغه وجه غټه وجه د دې کلوروفیل کېدی شي. ګورئ که تاسو وګورئ ریښه چې کومي هغه شین رنګ نه لري مختلف رنګونه لري نو هغې وجه دا ده چې هغې د ریښې په حجراتو کې کلوروفیل نشته دی. اوس راځو د پاڼې په کلوروپلاست کې چې کوم دی د فوټوسنتیز ترسره کېږي فوټوسنتیز چېرته ترسره کېږي د پاڼې ګورئ د پاڼې په چېرته کلوروپلاست کې
کلوروپلاست کې دغه فوټوسنتیزس عملیه ترسره کیږي. ګوري داسې ترسره کیږي چې فرض کړئ دا دی H2O. څه شی دی H2O مطلب اوبه. دغه اوبه دي پلس د اوبه دا د کوم ځای نه اخلي دا نبات. کله موږ تاسو اوبه واچو نبات هغه ځمکې جذب کړي، ځمکې نه چې کوم دی بیا ریښه جذبوي، ریښې په واسطه بیا د نبات نورو برخو ته انتقالېږي. ښه دغه چې کوم دی اوبه شوي او دغسې بل شی واخلي کاربن ډای اکساید. دا شپږ مولکول. ښه دغه کاربن ډای اکساید څنګه کړي د هوا نه واخلي د پاڼې په ذریعه باندې. صحیح ده. هغې باندې بیا د خیره بحث کوو د پاڼې په جوړښت باندې، نبات په جوړښت باندې چې دا په دې کې سوري دي، هغې له سټومیټا ویلی شي، هغه به جدا بحث کوو. ښه دغه چې کوم دی اوبه والي او دغسې کاربن ډای اکساید د هوا نه واخلي. خو یو دوه دانې نور فکټورونه دلته یې لایټ څه شی رڼا د لمر د رڼا په موجودیت کې ګورئ دا نباتات چې کوم اوبه او کاربن ډای اکساید دا په ګلوکوز او انرژي باندې بدلوي. ښه دې باندې اوس بحث کوو. لایټ هم پکې موجود دي. په کوم ځای کې به دا کېږي؟ په کلوروفیل کې. مخکې خبره وکړله دا به چېرته کېږي؟ په کلوروفیل کې. دا کلوروفیل چې دی په خپله بیا کلوروپلاست کې دی. ښه نو ګورئ اوبه او دغسې کاربن ډای اکساید د لمر د رڼا په موجودیت کې په دغه ځای کې په څه شي باندې بدلوي؟ ګورئ دا به بدل کړي په اکسیجن باندې. صحیح ده. اکسیجن ته به دغه ورکړو. ښه دا توزین دی. دې باندې بیا د خیره جدا ځای بحث کوو. د معادلو توزین دی. ښه دا چې کوم دی موږ له راکړي اکسیجن. صحیح ده. او دغسې بل شی جوړ کړي ګلوکوز C6H12O6. دا چې کوم دی د ګلوکوز فارموله ده. صحیح ده. دا څه شی دی؟ ګلوکوز. اوس هم پوهیم دا ګلوکوز څه شی دی. ګلوکوز دغه خواږه مواد چې کوم دي دا موږ تاسو کړو دا ګلوکوز حسابېږي. په دې به بیا جدا ځای بحث وکړو. ښه دا چې کوم شو دا ګلوکوز شو. ګورئ نبات چې کوم د لمر د رڼا په موجودیت کې د کلوروپلاست په کلوروفیل کې اوبه او کاربن ډای اکساید دا په اکسیجن باندې بدلوي او په څه شي ګلوکوز. ګلوکوز په خپله بیا د ګلوکوز دي مایټوکونډریا ته او هغلته پرې پروسس کېږي، د دې نه بیا انرژي جوړېږي. صحیح ده. دا و د فوټوسنتیسس عملیه. د لمر د رڼا په موجودیت کې نباتات اوبه او کاربن ډای اکساید په چا باندې؟ اکسیجن او دغسې په ګلوکوز باندې بدلوي. ښه دا و فوټوسنتیسس. اوس موږ راځو وایو حجروي تنفس. د حجره څنګه؟ ګوره موږ تاسو ژوندي یو، موږ تنفس ته اړتیا لرو. دغسې موږ د حجرې لیکچر هم ویلی وو، په هغې کې موږ سیلولر اکټیویټیز یا حجروي فعالیتونه ویلي وو. په هغې کې یو دانه موږ دا ویلی وو چې حجره به څه شی کوي؟ تنفس کوي. یعنې دا حجره ژوندی ده. ګورئ حجره انرژۍ ته اړتیا لري د دې دپاره چې دا خپل فعالیتونه ترسره کړي. دغسې موږ انرژۍ ته اړتیا لرو که نو. ولې دا انرژي مثال موږ ځان ته جوړوو اخلو؟ د دې دپاره چې موږ مثال وګرځېږو، څه زده کړو، دغسې مختلف فعالیتونه ترسره کړو. دغسې انرژي چې کوم ده د سیل دپاره هم ضروري ده، د دې دپاره چې سیل مختلفو فعالیتونه ترسره کړي. ګورئ دوی دا انرژي داسې ترلاسه کوي چې دا اول د ګلوکوز څه وي؟ ګلوکوز دا چې کوم لاسته راغلی دی دا راشي مایټوکونډریا ته. چېرته راشي؟ مایټوکونډریا. تېر لیکچر کې موږ ویلي وو چې دا سټور هاوس دی او د حجرې دپاره څه شی دی؟ انرژي جوړوي. دا چې کوم و دا فوټوسنتیسس و. اوس موږ راځو وایو حجروي تنفس. دا حجره څنګه تنفس کوي؟ دا خو ژوندی ده. موږ تېر لیکچر کې ویلي وو چې دغه مهم فعالیتونه ترسره کوي. ریپروډکشن کوي، اکسکریشن کوي، ریسپایریشن کوي، نیوټریشن تغذیه اخلي. ګورئ یو په هغې کې و ریسپایریشن یا تنفس. موږ تاسو ژوندي یو، موږ تاسو انرژۍ ته اړتیا لرو د دې دپاره چې مختلف فعالیتونه ورځني هغه ترسره کړو. دغسې سیل ژوندی دی، سیل به مختلف فعالیتونه ترسره کوي موږ تاسو لپاره. نو د دې دپاره چې کوم دی د دې ته انرژي پکار ده. دا به تنفس هم کوي. صحیح ده. ښه اوس راځو دا حجره چې کوم ده دا انرژۍ ته اړتیا لري او دغه انرژي چې کوم ده دا مختلف فعالیتونه پرې ترسره کوي. موږ مخکې ویلي. ښه دغه چې کوم دی دا د ګلوکوز نه اخلي. صحیح ده. دا ګلوکوز چې دا راشي مایټوکونډریا ته او هغلته پرې پروسس وشي او هغې نه انرژي منځته راشي. ګورئ موږ مخکې ویلي چې دغه نبات چې کوم اوبه کاربن ډای اکساید د رڼا په موجودیت کې په کلوروفیل کې کلوروپلاست په کلوروفیل کې دا په ځان له په اکسیجن او په ګلوکوز باندې بدل کړي. خو د دې ډایرکشن به تاسو چینج کړئ. دا چې کوم دی د رڼا په موجودیت کې دغه فوټوسنتیسس کېده او چېرته کېده؟ په کلوروفیل کې. خو دا تنفس چې کوم دی حجروي تنفس دا به چېرته کېږي؟ په مایټوکونډریا کې. انرژي به چېرته جوړېږي؟ مایټوکونډریا کې. او د دې دا ډایرکشن به بدل کړئ. داسې ګورئ دا ګلوکوز او دغه اکسیجن دا به په مایټوکونډریا کې په کاربن ډای اکساید دغسې په اوبو باندې پلس انرژي دا به څه شی کوي؟ ځان ته به انرژي جوړوي. صحیح ده. موږ مخکې ویلي چې انرژي نباتات ځان ته د ورځنیو فعالیتونو دپاره کوم فعالیتونه ترسره کوي سیل نو هغې دپاره پکارېږي. نو دغه د فوټوسنتیسس عملیه چې تاسو بېرته برعکس کوئ دا ګورئ ګلوکوز او دغسې اکسیجن دا په مایټوکونډریا کې په کاربن ډای اکساید او په اوبو او دغسې په انرژۍ باندې ځان ته بدل کړي او د سره نبات ځان ته انرژي جوړه کړي. نو دا زموږ ستاسو د نن ورځې لیکچر